دښتو غرنه د قربان شم هر سنگر نه د قربان خدای دې تعالی سر لوړی ای وطن د افغان. دا چې مالیه په خپل وخت بیت المال ته وسپارل شي او بیت المال ضایع نه شي او همدارنګه د خلکو ستونزې له نږدې نه واورېدل شي، د عوایدو لوی ریاست د کوچنیو مالیه ورکوونکو لخوا جوړې شوې 15 کسیزې کمیټې د کابل میربچه کوټ ولسوالۍ ته سفر درلود. نن هم د میربچه کوټ ولسوالۍ ته سفر درلود. نو د سفر موخه همدا وه چې دلته د خلکو هغه کوم مشکلات چې د مالیې په بخش کې هغو ته رسېدګي وکړو، او د چا چې مثلا مالیه کې یا زیادت راغلی وي یا نقصان په مالیه کې شوی وي، د بیت المال حق تلف شوی وي، د هغو ټولو د نظارت لپاره راغلي وو. د خلکو ستونزې و مشکلاتو د حل لپاره هم دلته نن نظارت وکړو. نو انشاءالله ښه موخه وه د سفر، او له خلکو سره مو هم که مجلسونه وسوه انشاءالله چې مشکلاتو ته رسېدګي وسوه، چې د دوباره راتګ لپاره هم زمینه جوړه سوه، بیا به هم ورته راځو او کوم مشکلات چې دي د هغو د حل لپاره چې کوم طرز العمل و پر هغه باندې به هم انشاءالله سبا او بله ورځ کې کار کوو. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم دغې کمیټې د کابل ځینو ولسوالیو ته سفرونه درلودل چې دا لړۍ به دوام ولري. تا په غېږه کې ساتلې هسک غاړه د پامیر د تکبیر چې دې خېژي نن له خولې د هر سنګر